الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها اما بعد. د سوالاتو جواباتو نشست دی. سوال او مسله دا ده چې آیا د ترغیب د پاره یعنی سوال دی چې یو کس زکات ورکړي بیا خلکو ته د هغې تشخیر کوي، یعنی کلاوالي کوي چې یاره ما پلانکي کس ته زکات ورکو، ای دا ټیک دی؟ جواب دا دی د ترغیب د پاره داسې کول ټیک دی. یعنی یو ځای خلک شومان دی زکات نه ورکي، یو کس زکات ورکو نو هغه دی بیا خلکو په مخ کې وي چې پلانکي له مې زکات ورکو، نو مطلب دا چې پکې اشاره ده چې ما خپل زکات ادا کو، تاسو هم زکات ادا کړئ. په صدقه کې بیا پټوالی بهتر دی، صدقه ای کې بیا پټوالی بهتر دی او زکات کې ښکاره ورکول هغه ټیک دی. دویم نمبر مسله داره چې دویم ملک ته یا بل کلي علاقې ته زکات پیسې وړی شي که نه؟ جواب دا دی چې جواز خو پکې شته، خو مکروه تنزیهي دی، یعنی ښه خبره نه ده په تا باندې د خپل ګاونډ غریبانان مساکین چې څومره دي د دې حق دی در باندې، نو اول نمبر دې ته ورکول د زکات پیسې دا بهتر دي. که محله علاقه ګاونډ کې د غریبانان نی یا خپلوانو کې غریبانان نی بل ځای ته وړل بیا ټیک دی، بیا پکې څه حرج نشته. دریم مسله داره اوس دا موسم یخ را روان دی، په دې جمع کې د مساجدو کې بیا خلک اودس دپاره اوبه ګرمي، نو آیا دا جایز دی که نه؟ جواب دا دی دې کې څو صورتونه دي. که دغه اوبه ګرمې شولې او بیا پې بیلمازه کس د سارې ناوخته راځي او پې مخ لاس کړي، دا بېغیرتوب دی، دا ټیک نه دي. دویم نمبر دا د مسجد په پیسو، لکه مثال انګیټۍ لګولې په هغې دپاره به د مسجد په پیسو لرګي نه راوړي، او یا مثال په بلې باندې، په بلې خو ډېر کمتري ځکه خرچه بیا ډېره کړي، خو به هر حال چې د مسجد پیسې پکې استعمال نشي. او بعضو پکې بیا هم جواز ذکر کړی که د بلې کې او د خلکو په اجازت سره چې د ټولې محلې کسانو به دې اودس کړي او بیلې او پیسې پکې داخلوي، بیا ټیک دي. د جومات اوبه کور ته وړل یا پټي ته وړل دا ټیک نه دي، ځکه چې دا وقف دی او دا د ټولو اجتماعي څیز دی، د دې ټولو محلې وال نه به تپوس کړي، دا تپوس خو ګران دی، نو لہذا د مسجد څیز کور ته وړل هغه ټیک نه دي. څلورم نمبر دا سرکاري ټینکۍ ده او داسې مسجد دی چې کې اوبه نشته دی، نو آیا د دغه ټینکۍ نه جومات ته اوبه وړي شي که نه؟ جواب دا دی که د قانون د طرفه اجازت وي نو بیا ټیک دی، خو بهتره بیا هم نه ده ځکه سرکار سره تعلق دی، نو یا به د هغې وړی یا به نه. او پنځم خو جواز پکې شته، پنځم دا دی چې په جومات کې په اوچت اواز سره هغه تلاوت کول ټیک دی که نه؟ جواب دا دی که چېرې څوک مونځ کوي نفل کې یا دغه شان عام مونځ کوي، یعنی څه کې مشغوله دی او هغې له اوس په دې باندې تکلیف میلاویږي، نو بیا ټیکه نه دی، بیا په کلاره تلاوت کی. دې سره بله مسله مورې بعد خلک جومات را زموږ د پښتنو د علاقو کې دا مصیبت شته، سلام کی جومات کې، دا ټیک نه دی. ولې دا ده چې سلام وکړو یو خدا چې دې څنګه په ګیټ را دننه کېږي ور باندې د مسجد ور یا ګیټ او سلام وکړي، نو په حجره کې هم خلک دا سلام کړي او دې جومات کې نو د حجرې د جومات خو فرق پاتې نه شو. دویم دا خلک په تلاوت کې د سلام وکړي توجه ګډوډه شو، یا مثال نفلو کې مونځ کې لګیا دی او د سلام وکړو نو اواز خو پېژندی شي نو توجه یې ګډوډه شوه، د دغې توجه د ګډوډوالي وبال به به دې کس باندې وي. که دې بیا هم نه صبرېږي سلام کوي نو چې سب کې څنګه کینی رون ته کې د سلام وکړي، خوا کې کس ورته جواب ورکړي. او اخیری مسله ده په جومات کې که څه کتابونه کېښودل او خلک ته پیدا علي، خو داسې کتابونو چې هغه د عوامو دپاره وي، عام کتابونه د هر چا نه چې د عوامو دپاره پکې موټا مسایل، نو که هغه خلک د پیدې دپاره هغه ګوري ټیک دي. د کور سامان به جومات کې نږدي او د پیدې سیس کېښودي چې کتاب دی یا مثال تفسیر دی، خو دې کې بیا احتیاط پکار دی ځکه دا بیا هر څوک ګوري، نو لہذا بیا عالم سره رجوع پکار چې یاره دا پلان کې کتاب وګورم که نه.